دا کوم حساب باندې راغلی خو زه غواړم چې دا نن د اختر بیا په تا راسي او خوشحاله اوسې چې چا مزدوري کړې شي نه غوندې به دوه بچي هم ګرځي وخت یې په واده کړي واده به یې هم کړی ښه ځه الله دې مل شي پیسې بېرته راکې راک څو پکې راکې بېرته څو پکې راکې زه نه څو راکې ته السلام علیکم ستړی مه شې ورور دلته به داخله هم سخت دی ځکه لګېږي کله ښه ده نو بد نه ده جوړ په خیر صحت دې ښه دی تېر ده واده دې کړی که نه ولا نامزاد دي نامزاد یې بچي دې څو دي واده هم نه ده کړی ښه واده یې نه دی کړی نامزاد دی خالي او بچي یې نشته لا ورېرونه څو واړه خو به لرې کور کې وړوکي ورونه خو به هم لرې شکر الحمد دا چې کوم چکر یا د خوشحالي د خلکو ته ورکوې کله د خپل فامیل ته د خوشحالي ورکړې والا یګان جمعې راوړو هغې هم دلته راوړې هغې بیا مفته دي هغې مفت پیسې نه اخلې دی ځینې خلک داسې دي دوستانو چې هغې د خپله خوشحالي خرڅوي خلکو ته یې ورکوي د مجبوریته ولې د دغه خوشحالۍ چې کوم خوند یا لذت یې هغې خپله دی تر اوسه حس کړی نه وي همداسې ده که نه څومره د ورځې ګټې بس کله 300 کله 250 کله 400 نو ستاسو دا ګټه به د جمعې په ورځ زیاته یا اخترونو کې به زیاته جمعې او اخترونو زیاته ده نو ته د ورځې 300 200 د واده لپاره مصرف په دې برابروی شي والا بس ګزاره به کوو نو چی کوو برابرېږي نه خو بیا هم ښه ده نو شکر ده ښه تا خو به د ماشومان سره تعلقات هم ډېر زیات وي دا خو ده ښه ته دومره راته ووایه داسې کومه ورځ ده چې ته تر ټولو نورو ورځو تر ټولو زیاتې پیسې ګټلې وې او خوشحاله کور ته تللی او هغه پیسې څومره وې هغه والا اختر کې څو روپۍ دې ګټلې 2500 روپۍ ما کار کړی تر ټول کال کې هغه خوشحاله ورځ وه همغه خوشحاله ورځ او ښه ورځ نه غواړې دا ورځ نن بیا راشي اختر خو هم نه دی که نه نه والا اختر خو نه دی دا ورځ بیا غواړې والا یو دوه درې څلور پنځه دا د هغه 2500 کور دی ودان خیر او اختر دې مبارک شي ستا مبارک ځان الله دې مل شي مننه خدای په امان السلام علیکم بس شینا د خلکو تا ټول جمناستیک بازان کړي دي نو دا خو به جنجال هم کې دلته بلدي به په اوارو ځمکو هم دنده اندهاري او په ځمکه باندې بیا وشي دلته زده کړي په ځمکه نو دا ته ښه کار کوې ولا نو څه کوې نو بس دا تا ته ولې خل شینا وایي ځکه دلته چا درته شینا واس کوم ما واورېده ډېر خلک راته شینا هم وایي او څوک راته سنګر وایي او څوک ښه یو موضوع دا تا شخصي دی نه او شخصي دی خپل د باندې څو مصرف کړی من 1,20,000 کلدار 1,20,000 کلدار یې څومره ګټې د ورځې ولا کله 600 شي کله 500 ته خو په مالداره پوره سړی یې وسړی دا نوم دې ډېر خوږ را باندې ولګېدله پرې وچولې ته به شینا جانه راته داسې ووایې چې تر ټولو خوشحاله ورځ چې تا باندې تېره سوي وه په ورځ یې زیاتې پیسې ګټلې او پیسې څومره وې اختر ورځ دا 3,000 روپۍ مې کړې رښتیا وایې ناکلاست مه کوه ښه سمه ده زه غواړم د اختر ورځ نن بیا تا ته راولم یو دی دوه دی درې دا وخت لرو څنګه خاندې حساب دی ولې دا کوم حساب باندې راغلی خو زه غواړم چې دا نن د اختر بیا په تا راسي او خوشحاله اوسې واده یې کړی څو بچي دي 2 مه کوه وړوکی ماشوم یې 2 بچي مې دي کله دا بچي خپل راوستې دلته یې پې ټوپکې والي دي ولا کور کې مې لګولی دی ورته بس وبیم نه ولا کې ومنم دلته څنګه راولي نه کور کې نه منم چې تا دا کور کې لګولی کور هم جلال آباد کې دی کور کې خدا نشته که نه رښتیا وایه زه خپلو کې ښه کله دې دلته راوستي چکر ته بچي دلته میندې راوستي خو کور کې مې نه ویرېږې به پې یعنې غاړه یې ماته نیسي نه غاړه ماته نیسي ښه ته خپله ټوپ وهی شې ته چې پوس دا خو جیب کې کېده زه یو ټوپ به راته وهې په خلکو خو یې خپله یو ټوپ کې ځه نه په خلکو خو یې بچی صبر ته صبر ځه یا خدای ته پکې خیر واچوي زه ښه دی دا مولج د پردو بچو باندې ټوپونه وهي او خپله نه وهي دا خو بیا خوند نه کوي که نه ځه سمه ده شینه لاس دې راکړه نو همدلته یې لاس راکړه راځه یو غاړه دې راکړه بس دوستان دا هغه اوس ماشاءالله زه پوهېږم ډېرو خلکو سره به دا فکر و سوچ چې تر څو پورې څنګه
هغې د خپل فامیل لپاره حلاله نفقه حلاله روزي پیدا کړي ولې الحمدلله په 1,70,000 پاکستاني کالارو باندې تقریبا دنه به څومره افغانۍ جوړېږي 50,000 یا کمې افغانۍ ترې جوړېږي یا څه زیاتې شینه د ورځې 600 500 یا 400 پیسې په دغه ګټي خو دا نظر تاسو ته هم دی څوک کور کې پیسې لري او ځوانان لري د کار قوه در سره شته مهرباني وکړئ چینا پر ځان قیمت کې لګولې احمدشاه بابا مینه کې ننګرهار کې کېدی په بل ولایت کې تر څو پورې ستاسو هغه روزمره چې کوم مصارف دي د دې نه لاسته راوړي بهترینه ایډیا نظر دی همداسې نه دی شي نه هغه خلک چې روزګار ګرځي بس نور کار یې نشته یو پیغام کور ته وړوکی غوندې ورکړه خو چې روچکې نه چیا نه جوړېږي دا چیا نه جوړېږي خپل کار کې باید سرټیټ کې خپلې مزدورۍ ده چې چا مزدوري کړې شي نه غوندې به 2 بچي هم ګرځي وخت یې په واده کړي 2 بچي هم ګرځي واده به هم کړی ښه ده الله دې مل شي پیسې بېرته راکړې راک څو پکې راکړې بېرته څو پکې راکړې زه نه څو راکړې ته څو پکې راکړې نه تا خوښه څو پکې راکړې زه تا ته خو دا دې مالک دی ټولې والی ورکړم زه ځان سره یې کړې الله دې خوشحال لري او دا ستا شي خدای په امان